مطلبی مینا لانډه او له درده ډکه کیسه. امید لرم چې دغه دردونکې کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. زیړي ګل له ډېر لرې نه د موټر په لیدو په منډه منډه سړک ته ځان ورساوه. موټر چې رانږدې شو د ورته لاس ونیوه او په ستړي غږ یې ډریور ته وویل: وروره، هلته د پټیو په منځ کې د 2 تور سرو مړي پراته دي. که پولیسو ته د خبر ورکړ ثواب به دې وشي. څو پولیس راشي زه به همدلته ورته انتظار یم. د موټروان له تګ نه نیم ساعت وروسته د زیړي ګل زړه په تنګ شو او له ځان سره یې وویل: لکه چې سړي پولیسو ته خبر نه دی ورکړی. څومره به انتظار کوم؟ خپلې رمې پسې به لاړ شم، هسې نه بله خوا مخه وکړي. دا حرکت وکړ خو ژر پښه نیولی شو. له لرې نه د پولیسو موټر ته یې پام شو. د پولیسو د موټر په لیدلو ډېر خوشحاله شو او ځای پر ځای ودرېده. شیبه پس د پولیسو موټر د ده تر څنګ ودرېده او یو تن پولیس ترې وپوښتل: ماما، هغه مړي تا لیدلي؟ ده ورته وویل: هو صاحب. پولیس ورته وویل: چیرې دي؟ زیړي ګل په خپلې لکڼې سره له سړک نه یو څه لرې ځای وښوده. هغه ونې چې ښکاري هغه سره څنګ پټي کې پراته دي. د پولیسو مشر ورته وویل: موږ ډېر بلد نه یو، کله سر لاړ شي خوشحاله به شو. زیړي ګل ورسره موټر کې کېناسته او حرکت یې وکړ. تر مړیو ورسېدل. مړیو ته په رسېدو سره زیړي ګل د پولیسو مشر ته وویل: صاحبه، که اجازه وي زه به خپلې رمې پسې لاړ شم. خدای زده پر کومه خوا به تللي وي. د پولیسو مشر له هغه سره خدای پاماني وکړه خو زر یې بیا ورته وویل: ماما، بخښنه کوه، یو څو پوښتنې مې درنه کولې. زیړي ګل ورته وویل: څه پوښتنې؟ د پولیسو مشر ورته وویل: دا مړي دې څه وخت ولیدل؟ زیړي ګل ورته وویل: لږ مخکې. پولیس ورته وویل: ته دلته نږدې اوسېږې؟ زیړي ګل ورته وویل: نه، خو دومره لاره هم نه ده، که راسره لاړ شئ نه ستړي کېږئ. پولیسو ورته وویل: ما ویل که چېرته زه له دې ځایه په زوره چیغې ووهم تاسې اورئ؟ زیړي ګل ورته وویل: که په ډېر زور سره وي کیدای شي وایورو. پولیس ورته وویل: د دوی غږ تاسې وانه اورېده؟ زیړي ګل ورته وویل: نه، که نه نو خو مرستې ته حتمن راتلم. پولیس ورته وویل: ته هره ورځ په دې خوا راځې؟ زیړي ګل ورته وویل: نه، کله کله، هغه هم د سهار له مخې. غرمه خپله رمه بره خوا بیایم. د پولیسو مشر له زیړي ګل سره خدای پاماني وکړه او خپل پرسونل ته امر وکړ چې کار پیل کړي. د زړې ښځې سر مات شوی و او پیغله زندۍ شوې وه. کله چې پولیسو خپل کار پای ته ورسوه، مړي موټر ته پورته کړل او مخ په ښار وخوځېدل. 2 ورځې وروسته یوه ښځه شفاخانې ته د مړو لیدو ته راغله. همدا چې پر مړو یې نظر ولګېده په چیغو سر شوه. ډېره شېبه د مړو سر ته ناسته وه او ژړلې: مورجانې، خورجانې، دا چا په دې حال کړي یی؟ دا کوم ظالم داسې کړي؟ کله چې دې غوښتل له شفاخانې ووځي، د پولیسو یو موټر یې مخې ته ودرېده او یو پولیس ورته وویل چې نیم ساعت وروسته د قمنداني ته ځان ورسوي. هلته د جنایي امیر د مړو په هکله ورسره خبرې کوي. کله چې د پولیسو موټر حرکت وکړ، دا هم یو ټیکسي ته وخته او قمندانۍ ته لاړه او پوښتنو یې جنایي امریت ته ننوته. هلته امیر تر روغبړ وروسته ترې وپوښتل: که غلط شوی نه یم ته به د هغو 2 مړو خپلوانه یې؟ دې ورته وویل: هو صاحب، یوه مې مور او بله مې خور ده. امیر ورته وویل: نوم دې څه دی؟ جنایي ورته وویل: سوریا. امیر ورته وویل: پلار او ورونه دې شته؟ سوریا ورته وویل: نه، ورور نه لرم، پلار مې زموږ په ماشومتوب کې مړ شوی دی. امیر ورته وویل: له چا سره خو به مو څه دښمني نه وي؟ سوریا ورته وویل: نه، ښځې به له چا سره څه دښمني کوي؟ امیر ورته وویل: نو څه فکر کوي چې چا به وژلي وي؟ سوریا ورته وویل: زه څه پوهیږم. امیر ورته وویل: زموږ څېړنې دا ښیي چې کوم چا د دښمنۍ له امله وژلي وي، ځکه ډېر بد ځورول شوي دي. سوریا ورته وویل: قاتل مو نه دی نیولی؟ امیر ورته وویل: نه، ځکه نه پیژنو، د همدې لپاره مو ته راوغوښتې. سوریا ورته وویل: تاسې چې څه نشئ کولی، زما له لاسه څه پوره دي؟ امیر ورته وویل: ته ډېره مرسته کولی شي. سوریا ورته وویل: څنګه؟ امیر ورته وویل: بس یو څو پوښتنې در څخه کوو. سوریا ورته وویل: په ما خو به مو د قاتل ګمان نه وي کړی؟ امیر ورته وویل: نه، خدای دې نه کوي. سوریا ورته وویل: تا ویل له ما نه څه پوښتنې کوې؟ امیر ورته وویل: هو، بخښنه غواړم. امیر مخامخ هغې ته وکتل او بیا یې ترې وپوښتل: مور او خور دې لکه چې په مېلمستیا چېرته تللې وې؟
سوریا ورته ویل هو. امیر ورته ویل کله؟ سوریا ورته ویل 5 ورځې مخکې. امیر ورته ویل چا کرا؟ سوریا ورته ویل کوچي کرا، هغه ورته مېلمستیا کړې وه. امیر ورته ویل کوچای هغه څوک دی؟ سوریا ورته ویل هسې شناخته مو دی. امیر ورته ویل له څه وخته؟ سوریا ورته ویل ډېر وخت کېږي، کابو 15 کاله. امیر ورته ویل څومره شناخت سره لرئ؟ سوریا ورته ویل هغه ډېر مکر راځي، کله کله یې له خپله مور هم ورسره راوستله. امیر ورته ویل شناخت مو څنګه او په څه شي وشو؟ سوریا ورته ویل امیر صاحب دا څنګه پوښتنې دي چې کوې؟ کوچای و کوچای، زما سر پرې نه خلاصېږي، د قاتل خبره وکړئ. امیر څه شیبه په سوچ کې ډوب شو، بیا یې ورو له ځان سره وویل کیدای شي خپله وي. هو په خپله دی، بل څوک نشي کیدای، خپله دی. سوریا په بیړه وپوښتل څه مو ویل؟ قاتل څوک دی؟ امیر وویل کوچای. سوریا وویل څه کوچای؟ دا ولې داسې وکړي؟ ولې دومره کرکه؟ د جنایي امیر ترې وپوښتل څه دې وویل؟ کرکه؟ ولې کرکه؟ خو سوریا څه ځواب ورنه کړ. امیر بیا بیا خپله پوښتنه تکرار کړه او په وروستي ځل پر سوریا په غوسه شو. مخکې د هم ځان یې تېرویسته، څه خبره ده؟ کوچای مو څه پېژنده؟ بیا هم چې د هغه پوښتنې بې ځوابه پاتې شوې، خپل عسکر ته یې غږ وکړ دال د لیونیانو زندان ته بوځه او په یوه تیاره کوټه کې بنده که. د زندان د کلمې په اورېدو سوریا په ژړا سر شوه. ویل یې باور وکړئ زه په څه نه یم خبره، ما نوره مه ځوروئ، بس ده چې د مور او خور مرګ مې ځوروي. ما ولې زندان ته لیږئ؟ زما ګناه څه ده؟ زه خو قاتله نه یم. امیر په ډېرې بې حوصلګۍ وویل دا ویر دې په محکمه کې کوه. د محکمې په ورځ قاضي سوریا ته وویل ستا ټول خپل خپلوان او ګاونډیان نو موږ پوښتنه کړې، هغوی یو څه راته ویلي، خو موږ ستا خبرې مهمې ګڼو. د قاضي خبرې لا نه وې تمامې چې سوریا په لوړ غږ وویل هغه ونیسئ. ما په زندان کې ډېر سوچ وکړ، اول مې ګمان نه کېده، هغه ونیسئ، قاتل همغه دی. قاضي ورته ویل څوک ښایې؟ سوریا ورته وویل بل نو څوک؟ کوچای درښایم. قاضي ورته ویل هغه ولې؟ کوم ثبوت پرې لرې؟ سوریا ورته ویل هو. قاضي ورته ویل څه ثبوت لرې؟ سوریا ورته ویل زړه مې راته همداسې وایي. قاضي ورته ویل زړه دې وایي؟ سوریا ویل هو زړه مې وایي. قاضي ورته ویل هغه څنګه؟ سوریا یو سوړ اسویلی وکړ. څنګه نو څنګه وي؟ هغه ونیسئ، ترې ویې پوښتئ، زما باور دی چې همغه دا قتلونه کړي. قاضي ورته ویل ته نه غواړې چې رښتیا خبره وکړې؟ موږ په هر څه پوهیږو. خلک وایي چې ستا او د کوچي ترمنځ څه اړیکې وي، هغه به وخت ناوخت ستاسو کور ته راته. داسې نه ده؟ سوریا په ژړا شوه، ډېره شیبه یې په زوره زوره وژړل او بیا په ژړغوني انداز وویل دا تهمت دی، زه پاکه یم، ما هیڅکله هم له هیچ چا سره بدې اړیکې نه دي ساتلي. که باور مو نه راځي نو ډاکټر ته مې بوځئ. قاضي غوښتل څه ترې وپوښتي، خو هغې وار مخکې کړ دا سمه ده چې زه واده شوی یم او 6 میاشتې مې له واده څخه تېرېږي، خو زه لا جینۍ یم. قاضي ترې وپوښتل دا نو څنګه خبره ده؟ دا څنګه کیدای شي؟ سوریا ورته ویل ولې نشي کیدای؟ زما میړه د 15 کالو دی، بیچاره سم په لاره نشي تللی. او کوچای زه د کوچي خوښېدم، هغه چې پلار مې ژوندی و، له خپل تره سره چې زما د پلار دوست و، زموږ کور ته به راته او تر 10 ورځې مخکې هم تګ راتګ کاوه. هغه څو ځلې روی باران راولېږل. په اول سر کې مې مور ورته د رد ځواب ورکړ، که څه هم په آخره کې څه لوز غوندې ورسره وکړ، خو د پیسو په خاطر مې پلار زه سپینګیري ته ورکړم. قاضي ورته وویل کوچي بیا څه ونه ویل؟ سوریا ویل نه، کله چې خبر شو څه موده زموږ کره نه راته. کله چې واده شوم 2 میاشتې پس راغی، په بل ځل یې خپله مور له ځان سره راوسته. مور یې په خبرو کې خبر رانه واخیسته او په دې پوهه شوه چې زه لا جینۍ یم. کوچای چې خبر شو وروسته له هغه به له پنډ شیانو سره زموږ کور ته راته او زما مور ته به یې ویل چې له میړه څخه مې طلاق واخلي. قاضي ورته ویل مور دې څه ورته ویل؟ سوریا وویل مور مې دا ورسره ونه منله او ورته ویې ویل چې زما له بلې خور سره واده وکړي. قاضي ورته ویل ښه کوچي څه وویل؟ کوچي وویل چې زه سوریا غواړم، بله لور دې پر ما خور وي. له هغې وروسته به کوچی هر وخت زموږ کره و. قاضي ورته وویل هغه مو ولې پرېښوده چې تاسو کره راشي؟
سوریا ورته وویل له ویرې څخه موږ څه نشو ورته ویلی، هغه زما مور ته ویلي وو که هغه له کوره منع کړي نو په موږ ټولو پسې به تهمت وتړي، داسې چې اوازه به ګډه کړي چې موږ درې واړه ورسره جوړ یو. وروستیو کې هغه ډېر بد چلند هم له موږ سره کوو، موږ ټول ترې ډارېدلو. قاضي ورته ویل چې داسې وه نو خور او مور دې ولې ورسره لاړل؟ سوریا ورته ویل څه یې کړي وی؟ هغه ډېرې زارۍ وکړې. قاضي ورته ویل ته یې ولې بونتلې؟ سوریا ورته ویل میړه مې پرې نه ښودم، ویلې چې شپې ته څوک میلمانه راځي، نور نو په څه نه یم خبره، اوس که زه ملامته یم نو ما په دار کړئ، او که نه د خدای په خاطر له کوچي نه زموږ انتقام واخلئ. په سبا یې چې کوچی محکمې ته راوست، مخکې له دې چې قاضي څه ترې وپوښتي، د سوریا د غمجنې څېرې په لیدو سره یې وویل هر څه په خپله وایم، زه مینې لیونی کړم، د سوریا مینې، ما نه غوښتل هغوی ووژنم، ما ویل هغوی ته خپل ژوند ښکاره کړم چې ډاډه شي زه غریب نه یم او ډېر ښه ژوند لرم. خو په لاره کې په خبرو کې سره غوسه شو. د سوریا خور چې تر هغې شېبې حتی زما په مخ کې عادي خبرې نشوی کولی، ما ته ډېره بدې خبرې وکړې او ویې ویل چې کوچی ګوره او موږ. ما هغې ته یوه څپېړه ورکړه، مور یې چیغې کړې، زما غوسه نوره هم زیاته شوه، هغه مې د خپل لاس په لکړې په زوره په سر ووهله، پر هغې وینې راماتې شوې او پر ځمکه پرېوته. لور یې چیغې ووهلې، زه له دې ویرې چې څوک د هغې چیغې وانوري د هغې خوله مې په لاس بنده کړه، خو چې کتل مې په لاس د هغې د چیغو مخه نشم نیولی، نو د هغې غاړې نه مې خپل لاسونه تاو کړل او ښه زور مې ورکړ، د هغې سترګې رډې رډې راووتې، وویرېدم، هغه مې ویالې طرف ته کش کړه، ما ویل اوبه پرې واچوم، چې ناګهانه څو تیږې مې په ملا ولګېدې، د سوریا مور وه. یوې تیږې سخت خوږ کړم، په ډېره غوسه د هغې په لور ورغلم، یوه تیږه مې راواخیسته پرې ومې ویشته، هغه بیا پر مخې پر ځمکه ولوېده. ډېره شېبه د هغې سر ته ناست او منتظر وم چې په خود شي، خو تېر ماښامه پورې هغوی په خود نه شول. همدا چې وپوهېدم نور نو هغوی ختم دي، خپل کور ته لاړم، ټوله کیسه همدا وه. اوس که ما وژنئ او که هر څه کوئ ستاسو خوښه. قاضي ترې پوښتنه وکړه ته نه ویرېدې چې پولیسو ته دې خبر ورکاوه؟ کوچي په ډېر افسوس سره وویل هسې خدای ووهلم، که نه اول مې دا زړه و چې په سوریا پسې ورشم، هغه له ځانه سر راواخلم او بیا دواړه کوم لرې ځای ته لاړ شو. قاضي ورته وویل که سوریا در سره نه تلله بیا؟ کوچي مخامخ سوریا ته وکتل او بیا یې وویل بیا خو نو معلومه وه، نور نو ژوند څه پکار و، هم مې هغه وژله او هم مې خپل ځان. قاضي چې کله د ده خبرې واورېدې نو دا فیصله یې وکړه چې زیړي ګل باید په دار وځړول شي.